د لغمان ولایت د مهترلام ښار د ښځو ټولنه او د سولې، برابرۍ او یوشانوالي موسسه یا APD د ښځو په برخه کې ډیر کارونه او نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي. دغه ټولنې او د سولې، برابرۍ او یوشانوالي موسسه په لغمان ولایت کې د رامنځته کېدو له نیټې تر نن پورې د لغمان ولایت د ښځو لپاره زیات شمیر ورکشاپونه او سیمینارونه دایر کړي دي چې په سلهاوو ښځو ته یې د حق غوښتنې، سولې او کورنۍ شخړو د هواري او حل لپاره په عملي او نظري ډول زده کړې ورکړي دي. دغه ټولنې او د سولې، برابرۍ او یوشانوالي موسسې د لغمان ولایت په کچه د ښځو غږ پورته کړی دی. له حکومتي چارواکو، مدني ټولنو او د هغه نړیوالو موسسو او بنسټونو سره چې د ښځو د حقونو څخه د دفاع په برخه کې کار کوي ناستې کړي او د دغه ولایت ښځو ته یې د هغوی پام رااړولی دی. دغه ټولنې او یاده موسسه د تیرو کړنو په دوام له حکومتي چارواکو او نړیوالو موسسو څخه هیله کوي چې د سولې په روانو خبرو اترو کې د ښځو ونډې او حقونو ته پوره پاملرنه وشي او عملاً ښځو ته د خپلو حقونو څخه د دفاع په موخه د سولې په خبرو کې رسماً داخلي شي، ځکه ښځې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي.